د ملګرو ملتونو د افغانستان سره مرسته کړې. دا چې د څه مرسته یې کړې دا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې کتلی شئ. سلام، ستړي مه شئ. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، همدا اوس در سره چینل سبسکرایب کړئ. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام په کابل کې شاوخوا 3000 کورنیو ته چې د افغانستان سخت بشري بحران ځپلي د نغدو پیسو مرسته وکړه. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام د دوشنبې په ورځ وویل چې هرې کورنۍ ته 1000 افغانۍ چې $480 کېږي ورکړي دي. له دغو اړو کسانو سره د نغدي مرستې داسې مهال کې کېږي چې ملګرو ملتونو او د مرستندویو موسسو خبرداری ورکړه چې په را روان ژمي کې به د افغانستان د ټول نفوس نیمایي وګړي له لوږې سره مخامخ شي. په عین حال کې په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاو د خبرو یوه مهم موضوع ده. دواړو لوریو دغه خبرې پرون ناوخته پیل کړي دي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه وو. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. والسلام.